د کورنۍ وګړي چې هغه په شهادت رسیدلي، الله دې د هغوی شهادتونه قبول. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. صدق الله مولانا العظیم. دا چې بیګا په افغانستان باندې کم مصیبت او کم لوی درد راغلی، یقینا چې هیڅ د برداشت نه دی. دا مصیبت او دا غم او دا درد یوازې د کونړ د ملګرو نه دی، یوازې د کونړ د باشندگانو د اوسیدونکو نه دی، بلکې دا غم او دا مصیبت او دا درد دا د دې بالخصوص د دې ټولو افغانانو دی. که هغه د افغانستان په هر ولایت کې په هر کونج کې پروت وي، که هغه د هرې ژبې سره تعلق لري، خو په دغې درد کې د دغې ورونو سره شریک دی. او بیا بالعموم ټول امت مسلمه چې نبی علیہ السلام ورته کجسد واحدین ویلي، ټول امت مسلمه په دغه درد کې شریک دی چې د چا په زړه کې لږ درد وي، احساس وي او ایمان وي، که هغه د دنیا په هر کونج کې وي، د بل مسلمان په درد باندې به دردمند وي. یقینا چې د دغې ملګرو په درد باندې دردمند یو. قسم په الله چې انتهایی زیات خفه یو، داسې یو لکه زموږ د کورنۍ وګړي چې هغه په شهادت رسیدلي. الله دې د هغوی شهادتونه قبول کړي. الله دې دا نازنین دا ښکلی افغانستان په آینده کې د داسې مصیبتونو نه وساتي، او الله دې هغه مصیبت زده خلکو ته چې هغوی په دغه مصیبت کې او په دغه غم کې ښکار شوي دي، نو الله دې هغوی ته بدلې ورکړي، اجرونه دې الله ورکړي. او کومو عاملینو او کومو چارواکو چې په دې کې منډه وهلې، الله دې د دنیا او آخرت سعادت د هغوی په نصیب کړي. د ویډیو مقصد او پیغام زما دا دی، هغه ملګرو ته دا پیغام دی خصوصا چې هغوی ته الله په دنیا کې یو څه ورکړي دي، لږ څه لري، وسعت او فراخي په الله د رزق راوستې ده. زه هغوی ته وایم چې ګورئ، زمونږ دا کم مالداره طبقه چې ده، افسوس او غم دا دی چې اکثره خلک یې، ټول نه یادوم، اکثره مالداران یې هغوی اولیتونه نه پیژني. کوشش پکار دی چې اولیتونه درک کړو. په دغه ټیم کې زمونږ په دغې ورونو باندې چې دا کم مصیبت راغلی دی، تاسو یقین په الله وکړئ چې دوی د صدقاتو محتاج دي، زمونږ د زکاتونو محتاج دي، او د ټولو نه افضل او بهترینه صدقه او زکات هغه په دغې خلکو باندې کیږي، ځکه دوی په دغه ټیم کې ډېر لاچاره دي، ډېر بېوسه دي، د مصیبت سره مخ دي، د غم او درد سره مخ دي. حتی داسې کورنۍ شته چې واړه ماشومان پاتې دي او نورو ټولو کورنۍ ختمې دي. نو دغې مالدارو خلکو ته زما دا پیغام دی چې اولیتونه درک کوي، پر ځای د دې چې په یو بل باندې نقدونه وکړو، انتقاد ونیسو، یو بل ته ګوته ونیسو چې ته داسې او ته هغسې. پکار دا ده چې اولیتونه درک کړو. دغې مسلمانانو سره که نن زما د مالدار ورور دا مال د دغې کونړیانو په درد باندې دوا نشي، الله دې دا مال د هغې په ښه قلم نه راولي. مال خو هغه دی چې د مسلمان په درد دوا شي. او بیا بالخصوص زما افغانۍ او بیا مظلوم چې زما د صدقې او زما د زکات محتاج دی. بل غم دا دی چې زمونږ د دې مالدارو خیال دا دی چې یاره دا زکات به یوازې د رمضان په میاشت کې ورکړي. نه، ته کولی شې چې د رمضان د میاشتې نه غیر په نورو میاشتو کې هم زکات ورکړي. بیا ته خپل حساب د ځان سره نیسه چې زما دومره زکات کېدو په فلانکۍ میاشت کې ما دا زکات خپل ادا کړی و. نو هسې هم کولی شي تاسو چې دغه خپل خیراتونه، صدقات، زکاتونه د هغه خلکو له لارې چې اعتماد پې ستاسو وي، داسې نه چې ستاسو د لاسو نه اوځي او خلک یې جب کې واچي. نو هغه خلک چې په هغوی باندې ستاسو اعتماد وي، کوشش وکئ، قسم په الله د ټولو نه بهترینه صدقه په دغې وخت کې او په دغې زمان کې زما په نظر باندې او زما په خیال باندې د هغه ملګرو ده چې هغوی هیڅ نه لري او نن د دې غم او مصیبت سره مخ دي. هغوی حتی د دفن او د کفن او د تجهیز پیسې نه لري، خپل مړي څنګه دفن کړي، د هغوی هغه مراسم څنګه ادا کړي. نو دا یقینا چې د هغوی دپاره ډېر لوی مصیبت دی، یو ناڅاپي غم او درد دی. او هغه ملګري چې هغوی مالی وس نه لري، کمزوري دي، پکار دا ده چې هغوی جاني خدمت وکړي او د هغوی سره په دغې مصیبت کې شریک شي. نو ټول افغانستان شریک دی د کونړ ملګرو سره. الله دې داسې حادثات په دې نازنین وطن باندې نور نه راولي. الله دې یقینا چې مونږ دا منو چې دا هر څه زمونږ د اعمالو په وجه باندې دي، دا باید هر سړی درک کړي، خو دا هر څه د الله د طرف نه دي. دا مصیبتونه، دا غمونه، دا دردونه لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، دا زمونږ ایمان دی چې مونږ ته څه رارسیږي دا د الله د طرف نه دي. وما اصاب من مصیبت الا باذن الله، کوم مصیبت چې مسلمان ته رسیږي دا د الله په اذن. او نیک بنده د الله هغه دی چې بس الله تا راوستی او ستا دپاره زه صبر وکړو، الله ته ماته معافي وکړه. دا دومره وخت چې دی د دغې اولادونو سره، د دغې بیبیانو سره او د دغې خویندو سره ژوند را کړی و، الله که نن دې واخیستل زه به تاله
ستا دپاره صبر کوم الله، زه به خفګان نه کوم، زه به جزې پزې نه کوم. نو مصیبت د ټولو افغانانو دی او الله دې زموږ نه ناراضه نه شي. کوشش پکار دی چې خپل اعمال اصلاح کو. په یو بل باندې نقد په دې ورځو کې نه دی پکار. کوشش پکار دی چې کوشش وکړو چې په کومه طریقه زموږ مرستې هلته رسیږي. الله دې د ټولو په مال حال جان کې برکت واچي. مصیبت زدو ته دې الله اجرونه ورکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.